د هلمند ولایت د اصلاح شویو تخمونو شرکت امریت مسؤلین وایي چې سږ کال به د امریت په خپله ماشینري 3178.409 ټنه محلي تخم څخه اصلاح شوی تخم په لاس راوړي. د یاد شرکت دپاره عمومي مدیر دوست محمد فرهاد باختر خبري اژانس ته وویل چې موږ په 1403 هجري شمسي کال کې د اماراتي شرکت اصلاح شویو تخمونو څخه پر 5300 جریبه ځمکه کرکیله کړې وه چې 3178.409 ټنه محلي تخم مو په لاس راوړی چې اوس د یاد تخم د اصلاح پروسه پیل شوې ده. همداراز نوموړي زیاته کړه چې موږ په 1402 هجري شمسي کال کې 1550 ټنه اصلاح شوی تخم په لاس راوړی و چې یاد تخم مو د هلمند ولایت کروندګرو او APU موسسې ته د خریداري په ډول ورکړی و چې د همدې لارې په میلیونونه افغانۍ د دولت خزانې ته جمع شوي دي. د ده په خبره موږ په راتلونکي کې پلان لرو چې د غنمو د تخم د اصلاح ترڅنګ د سبزیجاتو تخمونه هم اصلاح کړو ترڅو کروندګر د خپلو کرنیزو توکو څخه ښه حاصلات په لاس راوړي. د غنمو د اصلاح په ماشینرۍ کې مصروف کارګر وایي موږ زیات خوشحاله یو چې په خپل هیواد کې د کار زمینه راته برابره سوې ده. دوی وویل چې موږ مخکې پر قاچاقي لارو نورو هیوادونو ته د کار لپاره تلو چې دا کار به موږ ته د سر په سودا تمام سو. بلخوا هلمندي کروندګر وایي چې د اصلاح شویو تخمونو اماراتي شرکت له لوري تصفیه شوی تخم خورا ګټور دی ځکه چې دا تخم ښه حاصل ورکوي، د نباتي ناروغیو پر وړاندې مقاومت درلودونکی دی او د غنمو لپاره د کود او ضرورت وړ درمل دولت راکوي چې دا چاره د کروندګرو د لاسنیوي لپاره زیاته مثبته پایله لري. باید یادونه وسي چې هلمند ولایت یو زراعتي ولایت دی چې زیات وګړي په کرنه او مالدارۍ مصروف دي.